ملا هبت الله د ښاروالۍ پیسې د خلکو دي او د هغوی د خدمت لپاره باید وکارول شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ښاروالۍ مسؤلینو لپاره په کندهار کې جوړ شوي سیمینار کې هغوی ته ویلي د ښاروالۍ پیسې د خلکو حق دي او خلک یې تاسو ته د عامه خدماتو لپاره درکوي، نو په هغو کارونو یې مصرف کړئ چې عام خلک پرې خوشحاله کیږي. د ښاغلي هبت الله له قوله وړاندې لیکل شوي د افغانستان خلک ډیرو جنګونو ځپلي دي، اوس د رحم او شفقت مستحق دي، نو له خلکو سره ښه چلند وکړئ او مرسته یې وکړئ، زور او جبر پرې مه کوئ. پر خلکو بوج مه راولئ، د ښارونو په تنظیف او پاکوالي کې ډیر کوښښ وکړئ، د عامه مصالحو او د بیت المال ساتنه وکړئ، غفلت څخه ځان وساتئ او په شریعت استقامت وکړئ. دوستانو دا و چې چمتو خبر